لاسترګو مې ورک شوي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم ازل حق مخوزال امید دی چې خبره وروړ به وروړو سایډ باندې تاسو د ماشوم ښکاری په ویډیو کې چې ډیر زیات خوب ورغړ دی او ورزيږي او خو بیا هم هغه خپل مهنت هغه خپل کوشش جاری ساتي خپل سبق ته ناشته دې سره سړی د هغه وخت رايات چې کوم وخت کې سړی په خپل مدرسه کې په سړی باندې خوب راځي. علماء کرام او دا وایي چې یاره دا سکینه رحمت په دغه چا باندې نازلېږي چې یاره څوک تعلیم ته ناست وي یا قرآن مجید درس ته ناست وي د باندې خوب راځي. نو دغه ویډیو مې راته ورور راولېږله. ما ویل چې یاره زه به خپلو ملګرو سره هم شیر کړم. نو وروڼو راځئ لاول دغه ویډیو وګورئ، هغې نه پس مې در سره زه خپل کامنټس هم در کوم، تاسو خپل کامنټس ضرور راکړئ. خوبونه نه قرار لاسترګو مې ورک شوي دي، خوبونه نه قرار په زړه کې مې ساتلي دي غمونه نه قرار، په زړه کې مې ساتلي دي غمونه نه قرار. لاسترګو مې ورک شوي دي خوبونه نه قرار. تور غرتي او بلتون دې مړه سلګۍ دې مړه کاته، تور غرتي او بلتون دې مړه سلګۍ دې مړه کاته، تور غرتي او بلتون دې مړه سلګۍ دې مړه کاته. اوخ کو ملندست انظرنا نا قرار، پا اوخ کو ملندست انظرنا نا قرار. بزڑا کے میں ستلی دی غمنا نا قرار. لاسترګو مې ورک شوي دي خوبونه نه قرار. وروڼو تاسو دغه ویډیو کتلې، دغه ګلالی ماشوم چې دی په ده باندې خوب راځي ارغړي او دی هغه خپل کوشش چې دی هغه جاري ساتي، لګیا دی دغه مقابله کې. دلته ته هم هغه وخت رایادوي څنګه چې ما تاسو ته وویل کوم وخت سړي په خپله د مدرسې وي. داسې ماشومان چې کله هم معاشره کې وینم چې یاره ګلالي ماشومان وي، هغه خپل سکول ته روان وي، هغه خپل مدرسې ته روان وي. والله زړه مې غواړي چې له دوی سره ډېر څه هیلپ وکړم او د دوی سره دو چې څه وي چې هغه ورته پوره کړم. زړه مې ډېر څه غواړي، ډېر زیات مې خوښېږي چې دغسې سکول ته روان وي او مدرسې ته روان وي. نو وروڼو دغسې ماشومان چې دي چېرته هم په معاشره کې چې وي چې سره او ځي او کمزوري وي مالي حالات نه او یا یتیمانان وي، نو دې کې صرف دغه یو میسج تاسو ته در کوم چې یاره د هغوی سره خپل مناسب څه نه څه هیلپ کوئ، ځکه چې هغوی هم ډېر څه لګي. که څنګه چې زما استاد د ماشومانو پیسې لګي دغسې هغوی ځان له خواږه اخلي، نو په معاشره کې د دغسې کم مجبوره ماشومان چې هغه دغه ورته ګوري او کړېږي د هغو سره هم څه نه څه هیلپ کوئ. په لس شل روپۍ د چا هېڅ هم څه نه کېږي، خو که دغې ماشوم ته ورکړی شي نو هغه به ډېر زیات خوشحاله شي او خپل کوشش چې دی هغه به جاري وساتي. او الله دې وکړي چې یاره زموږ په زړونو کې دغه هر څه رحم راشي، خپل معاشره کې د مشر او د کشر ډېر زیات خیال وساتو. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې. دلوی الله په امان.